سرچینې وایي د طالبان د رژیم رئیس الوزرا د زړه په ناروغۍ اخته شوی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. سرچینې وایي د طالبان د رژیم رئیس الوزرا د زړه په ناروغۍ اخته شوی. باوري سرچینې اشتیسوف ورځپاڼې ته تایید کړي چې د طالبان د رژیم رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د زړه په ناروغۍ اخته دی. دغو سرچینو دوشنبه د اوري پر 15مه ویلي چې ملا حسن اخوند د عمومي کتنې لپاره کابل ته د فرانسویانو روغتون ته مراجعه کړې ده. د معلوماتو له مخې نوموړی د فرانسویانو د روغتون په ډیټابیس سیسټم کې ثبت شوی او متخصصو ډاکټرانو د طالبان د رئیس الوزرا معاینات کړي دي. سرچینې به ډاګه کړي چې له معایناتو وروسته تشخیص شوی چې ملا حسن اخوند د زړه د راټولېدو په ناروغۍ اخته شوی دی. د ډاکټرانو د سپارښتنې پر اساس دا ناروغي د زړه جدي ناروغي ده چې له کبله یې زړه په بشپړ توګه وینه نشي پمپولی. د سرچینو په وینا دغه ناروغي د دې سبب کیدای شي چې وینه سږو او ځیګر ته پرې وګرځوي او ورسره سړی عمر لنډ شي. د یادونې وړ ده چې د طالبان د رژیم ویاندویان تر دې دمه د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.